نبی علیہ السلام صحابه ته وی ګوره د مسلمان د مال له حفاظت کوي وی چا چې د مسلمان مال لاندې کو نو جهنم په ځان واجب کو او د جنت نه بچ جنت ته بنزي او جهنم په ځان واجب یو صحابي ورته وی که معمولی سیزم یې لکه نبی علیہ السلام ورته وی که یو څانګه د کیکر د ونې ولینې او مې په ځان جنت حرام کو حرام یو څانګه د کیکر د ونې یو څانګه د کیکر د ونې زو د بل پټي ته زو خو بکانو ته خیج او خو غټي غټي څانګې ته ووا پانی به بيزي خوري نور به ځان له اور کې اور به بلې هغه ډېر ښکلی کار دی یو څانګه د کیکر امام الانبیاء فرمایل خان وی که یو څانګه د کیکر لاندې کړه او مې په ځان باندې جنت حرام کو او جهنم د ځان د پاره واجب کو جهنم د ځان د پاره واجب کو ډیر احتیاط کو د مسلمان حقوق لاندې نکو پردې حق لاندې نکو بس دین غټ احتیاط کو رزق حلال حلال حرام نوړې نزان ساتو د پردی مال نزان بچ کوي خا د پردی مال نزان بچ کو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو صحابی مقرر کو وی تو ورشه د زکات او د عشر د مالونه راټولوا لکه ډیوټي ولا غولا د زکات په اصولې باندې چې زو ورشه د خلقو نه زکات را غونډوا دا چې اسلامی حکومت بیا به دي خلق مقرری الله دی راولینه بیا به خلق مقرر ابلیږي زکات ته ویراک دومره کنډکټ دی د بيزو پدی کې دومره زکات دومره سارویری دی کې دومره زکات تیراک باقاعده کسب ګرځي نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم یو کس مقرر کا د زکات په اصولې باندې چې ورشه اصولی کوا هغه چې راغی نبی علیہ السلام ته وی دا زکات مال لوي دا زما مال سیټ ته کوي دا زکات ته وی دا زما دی نبی علیہ السلام ورته استاده وږي کمزه وی دا خلقو هدیه را کولې کنه ډالۍ تحفه دای مال ډالۍ راکړي او دا د زکات مال مې راوړو دا خلقو مال تحفه راکړي نبی کریم صلی الله علیه وسلم منبر ته وختو تقریر شروع صحابه ته وی یو کس مې د زکات په اصولې مقرر کو نه چې هغه راغی نو چې دا د زکات مال له دا زما هدیه دي وی دې د خپل پلار په کور کې کینی وی دل بیا خلق هدیه ورکي دا خود له خلق زکه ورکول چې د ما په دی عہده مقرر کړ نن موږ عہدو نه څنګه پیدا